په افغانستان کې د امریکایي اشغال وروستی ورځ د سنبلې 9مه هغه ورځ چې د امریکایي اشغالګرو وروستی عسکر په لړزانده پښو د هیواد له پاکې لمنې ووت. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي د اشغال ختمولو او اسلامي نظام راوستلو لپاره یې هر ډول قربانۍ ورکړې. سنبلې په 9مه کله چې روسیه امریکایي له افغانستان څخه ووته نو دغه ورځ ټول افغانانو ته ډېرې مبارکې او د هغې ازادۍ لپاره ټول افغانانو مجاهدینو ورونو بهترینه قربانۍ ورکړې دي او افغانانو ته لازمه ده چې د دغې ورځې ساتنه وکړي. هم د سنبلې لپاره افغان مجاهد غویر ولس دومره بشمیره قربانۍ ورکړلې چې تاریخ یې په لیکلو تقریبا چې عاجز کیږي او د موږ هدف هم همدغه شی و د ټولو مجاهدینو او د دې غویر ولس هم هدف همدغه و چې موږ یو داسې نظام ولرو چې د موږ عقیده د موږ کلتور د موږ عقایدو د موږ فکر د موږ هر څه ته دوی توجه ولري. د یاد ولایت مسؤلین وایي د مجاهدینو د بېشمېره قربانیو له برکته په هیواد کې د امن صادرخور او هر وګړی د آرام ساه اخلي. زیاتوي چې له دې برم باید ټول افغانان په ګډه ساتنه وکړي. سنبلې 9مه ورځ د افغانستان په تاریخ کې یو زرینه ورځ وه چې په همدغه ورځ باندې د افغانستان د اشغال ټغر په مکمل ډول باندې ټول افغانستان ولس او هیواد یو باثبات او واحد او مستقل افغانستان خواندان سول. افغانانو موږ هیله دغه ده چې همدغه استقلال همداسې ژمن پاتې شو داسې لکه څنګه چې استقلال په قربانۍ باندې لاسته راوړ همداسې وساتي. پوره 3 کاله وړاندې په همدې ورځ د امریکا زبر ځواک په افغانستان کې د خپل سر خیر ونه لید او وروستی عسکر یې هم وویست چې په تلو سره یې زموږ ګران هیواد یو ځل بیا اسلامي نظام ته لبیک وویل.